السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شمائل به تاسو لیدلی وي، تاسو به کتلی وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمائلو کې بېشمېره احادیث را نقل دي، بېشمېره اقوال د صحابه کرامو را نقل دي. خو لیکن یوې خبرې ته په شمائل شریف کې د مو فکر شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمائل کې یوې خبرې ته د مو فکر شو. مخکې د دې چې دا خبره وکم، نن سبا ډیر خلک رجګېږي، هغه دومره جرأت کوي چې د یو رښتیني، یو حقاني او رباني عالم توهین وکړي او د هغې سپکاوی وکړي، په هغې سې بد رد ویي. اصل کې دغه خلک څه رقم دومره جرأت کی، ولې دومره یو لوی ګناه، یو دومره لوی خبرې ته ملا تړي؟ د دې وجه څه ده؟ یوازینۍ یوه خبره خو دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د معراج په واقعه چې کله زه لوړم، نو الله جل جلاله یو د هغه خبرو نه چې هغه خصوصي خبرې په معراج کې راته کړې دي، په هغې کې یوه خبره دا هم وه چې خپل امت ته د ووایه چې د علماو د توهین، د علماو د سپکوي نه د لاس واخلي، او دغه ته د څوک زړه نه ښه کوي چې د یو عالم سپکاوی دې وکړي. او دا د آخر زمانې علما هم ښودلې شوي چې د علماو توهین به کېږي. خو لیکن اوس دغه خلک چې د علماو توهین کې، د علماو سپکوی کې، وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا خلک بې علمه دي، او دغه خلک د علماو هغه مقام، د علماو هغه مرتبه چې کومه ده، هغه دوی ته نه ده معلومه. چې عالم د الله په نیز باندې څومره لوی مقام، څومره لویه مرتبه لري، دا د دوی د زړې نه یو چا کفار ایستلی دو، هغه ملحدین او بدینه خلکو د زړه نه دغه د عالم لوی مقام ایستلی دی، نو بس دومره جرأت کوي چې هغه حتی یو عالم باندې نعوذ بالله د کفر او د شرک فتوا کړي. نو د دې یوازینۍ وجه دا ده چې د خلک د دغې خبرې نه بې علمه دي او خبر نه دي، او د عالم قدر او احترام ته معلوم نه دی. نو خبره مې د شمائل شریف کوله، شمائل ترمذي کې چې دی ډیر احادیث نقل دي، خو لیکن د احادیث که ته وګورې، اکثریت د احادیثو چې دي د هغه صحابه کرامو نه نقل دي چې هغه په عمرې کې کم وو. په شمائل شریف کې اکثر احادیث چې دي هغه د هغه صحابو نه نقل دي چې هغه کم عمره وو، لکه عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، علي رضی الله تعالی عنه، چې هغه وخت کې اول یو کس چې په اسلام کې کشر سړي ایمان وروړی هغه علي رضی الله تعالی عنه. نو دغسې صحابه کرام چې هغه په عمرې کې کم وو، د هغې نه ډېر احادیث را نقل دي. هغه صحابه کرام چې هغه د مکثرین فی الحدیث دي، چې هغې نه ډېر حدیث را نقل دي، خو لیکن په شمائل شریف کې د دوی نه حدیث نه دي را نقل، خصوصا لکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو د هغه صحابه کرامو نه دی چې په صحابه کې ډېر احادیث د ده نه نقل دي، خو لیکن په شمائل شریف کې به ډېر کم احادیث د ده ووینئ، او یا به بیخي دومره وي چې هغه د نشت سره برابر دي. د دې وجه څه ده؟ ولې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه دومره کم حدیث را نقل دي؟ د دې یوازینۍ وجه او لامل دا دی چې یو ورځ د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه چا پوښتنه وکړه، وایي ولې تو نه په شمائل د رسول الله کې حدیث نه دي را نقل؟ ولې تو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حلیه مبارکه کې حدیث نه دي را نقل کړي؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته فرمایي، وایي قسم مې دې په الله وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې ډېر عمر تېر کړی، تقریبا 4 یا 5 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تېر کړي دي، چې هغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. نو وایي ډېر وخت مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تېر کړی دی، خو قسم په الله وایي په دې دومره عمر کې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جګې سترګې نه دي کتلې، مو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې په ډکې سترګې نه دي کتلې چې زه د ده مخ برابر کمه چې څه رقم مخ یې دی، او زه دا معلومه کمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې څه خلته دي، وریځې او باڼه یې څه رقم ته دي، غوږونه او پزه یا نور مخ اندامونه یې څه رقم ته دي.
وایي په دې ټول عمر کې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جګې سترګې داسې نه دي کتلي چې زه د ده حلیا مبارکه برباره کړمه. نو ځکه وایي مونه حدیث نه دی رانقل. همداسې د نورو صحابه کرامو نه هغې وجه څه شی وه؟ وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی په جګې سترګې نه شو کتی. دا هم دوی ته یو بېادبي ښکارېده چې دوی په ډکې سترګې او په جګې سترګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې به ټیټې سترګې نسو. دومره حیا او دومره ادب به یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. دومره به یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فهم کو. اما نن یو څوک دا څه چې عالم ته په جګې سترګې وګوري، عالم ته په ډکې سترګې وګوري.